ولولا دفع الله الناس الله وی کې چرې نه وي دفع کول د الله تعالی خلق لر بعضهم بعض آل شر ببعض په بعض آل خیر سره د شر په مقابله کې د خیر نه وي د کافر مقابله کې مسلمان نه وي لفسدت الارض روانه شوی به وزمکه ځکه بیا به ځمکه ټوله روانه وه ولې به روانه وه کافر به ظلم کو او مسلمان به جواب نشو کولی ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن الله صاحب د فضل په مخلوقات باندې بإزالة الفساد فإزالة د فساد د دین بإرسال الرسول پر علیګلو د رسولانو مؤمنانو الله تعالی مؤمنان پیدا کړ په مقابله د کافر کې او کافر پیدا کړ په مقابله د مسلمان کې ظالم پیدا کړ په مقابله د مظلوم کې ولإزالة الفساد د پاره د ازاله د فساد تلك آیات الله دا آیاتونه د الله تعالی دي دا قران دا مخکې چې مونږ ولستل دا آیاتونه د الله تعالی دي ښا مونږ نه وو تی نه وای بل نه وای الله وای نتلوها للم دی لرا په دې حال کې اذا للم دی لرا علیک پتا باندې دا آیاتونه د الله تعالی دي او دا للم پتا باندې بالحق په حق سره بالتلاوة الحق انه حق ثابت عند اهل الكتاب والتواريخ تاريخ ثابت اهل الكتاب و کتاب کی ثابت ده وانك لمن المرسلين خامخات رسولانو نه بتلك الايات بدي آیات باندې دا آیاتونه ستا دلیل د رسالت دي دا رسالت دلیلونه دي دا آیاتونه ټول دا دلایل دي د رسالت ستا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا سده دا جواب د سوال مقدره نه دا تلك الرسل دا سده دا جواب د سوال مقدره نه سوال مقدره سده سوال مقدره راغسته ده مولانا روم دا واقع راغلی ده مولانا روم خو ډېر لوی عالم دور دریابو نه هغه وی موسی علیہ السلام سوال وکړ موسی علیہ السلام سوال وکړ چې د دې فرعون نه تنگ شو کنه نو سوال یې وکړ چې یا الله د کافر د مور پر رحم کې دا نطفه خرابه کی چې دا کافر ډو پیدا نشي یو مسلمان دی یو مسلمان دی سلور سو کاله شو فرعون ظلم کوي سلور سو کاله نو یا الله تعالی دا کافر د مور پر رحم کې دا نطفه خرابه کی چې دا غنشي دا ثورته وي دا کافر ډو پیدا نشي یو مسلمان به دنیا کې بس مذهب کوي خلاف بني جګړه بني فساد دا اس بني یا دا ټول کافران مسلمانان کې دا ټول کافر مسلمان کې چې مسلمان کې نو بیا به جګړه ني دا سوال نو الله ورته وي نه داسې نکوم موسی علیہ السلام ته جواب راغی نه اوس وګوره فرق ته الرسل دا رسولان الذي ارسلوا لازاله الفساد بالجهاد چې مالی ګلی د پاره د ازاله د فساد په جهاد سره دا الله لګلی دي لازاله الفساد الله ازاله کوي د فساد پر لګلو د رسولانو او د مؤمنانو ذکر رسولانو ته وګور پر رسولانو کې فضلنا ذاتی کړي دي ما دا رسولان بعضهم بعض دین علی بعض په بعض باندې ټول پیغمبران یو شان نه دي په دین کې یو دي په دعوت کې یو دي په بیان کې یو دي خو فضیلت پکې شته دي رسول پاک الله په ټول انبیاء او سردار دی ابراهیم علیہ السلام امام هم دی او موسی علیہ السلام کلیم الله دی کلیم الله دی او ابراهیم علیہ السلام خلیل الله دی نو فضیلت راغی کنه رسول پاک حبیب الله دی دا فضیلت جزئی دی دا جزئی فضیلت بساتم په مابین د پیغمبرانو کې ولی پیغمبرانو په منځ کې جزئی فضیلت دی ذکا کلیم الله خبر ورسره الله وکړي بلا واسطه ملک
خلیل الله دوست د الله دی ابراهیم علیہ السلام، او رسول الله صلی الله علیه وسلم حبیب الله دی. حبیب او خلیل کې څه فرق دی؟ کتابونه فرق ذکر کوي، وی خلیل هغه ته وی چې هغه د خپل مالک ا د خپل دوست الله دوست دی، د هغه خوشحالي لټي، د هغه خوشحالي طلبي، خلیل دی ته وی. حبیب دی ته وی چې رسول پاک حبیب الله دی، چې الله تعالی د رسول پاک خوشحالي لټي، چې زما رسول به په څه خوشحاليږي، زما رسول به په څه باندې خوشاله. نو الله د رسول پاک خوشحالي لټي، او ابراهيم عليه السلام د الله خوشحالي لټي. خلیل کې او حبیب کې دا فرق دی، دا فرق دی. خلیل الله ابراهيم عليه السلام د الله تعالی د پاره ځان ورته غورځي، د خپل دوست د پاره ځان ورته غورځي. او حبیب الله کې څه دغه دی، حبیب د الله دی، د الله تعالی د رسول پاک هغه خوشحالي امن هغه ول ورکی ښه. نو داسې خوشحالي نو څومره خوشحاله که، داسې خوشحاله که رسول پاک ته وی ټول امتونو باندې جنت حرام دی، در هغه پورې چې ستا ټول امت باندې داخل کړي. دومره خوشحاله که، دومره خوشحاله که چې داسې یو پیغمبر ته نه دی ویلي ښه. رسول پاک ته وی چې ټول امتونو باندې جنت حرام دی، سو پورې چې ستا ټول امت جنت ته نه راغی ښه. مولانا رومه سوال چې کړی دی د هغې جواب دا دا رسولان فضلنا زیاتی کړي ما بعضهم بعض دین علی بعض په بعض باندې بحسب ازاله الفساد منهم بعض دي رسولانو من اغدي کلم الله چې خبرې کړي دي ورسره الله تعالی به د واسطې د ملکنا موسی علیہ السلام سره الله خبرې کړي به د واسطې د ورفع بعضهم درجات اپورته کړي دي بعض د دینه په درجو کې ومنهم من رفعوا على سائر الانبیاء بدرجات وهو محمد صلی الله علیه وسلم. رسول پاک په ټول په درجو کې اوچت کړي ښه. وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور کړي دي ما عیسی ابن مریم ته معجزات بینات معجزې مولا ور کړي دي. وأيدنا او قوي کړي مې دي عیسی علیه السلام لره بروح القدس په جبرائیل علیه السلام سره یو انجیل سره. روح القدس نه مراد جبرائیل دی او انجیل دی، دا مې ولا ور کړي دي مقام. ولو شاء الله کردا شو د الله تعالی. نو دا پیغمبرانو په منځ کې فضیلت پروت دی ښه. ولو شاء الله کردا شو د الله تعالی د اختلاف چې اختلاف دی نیوي مقتتل الذين جنگ بنو کړي هغه کسانو من بعدهم چې پس دي رسولانو ندي، من بعدهم کې ضمیر رسولانو ته پس دي رسولانو نه دی بجنگ نو کړي. من بعد ما جاءتهم البينات پس دا نه چراغ دي ته آیاتونه واضحه، آیاتونه واضحه ورترال نو دی بجنگ نو کړي. ولكن اختلفوا لیکن دی اختلاف کو لوی اختلاف داره، ولكن اختلفوا لیکن دی اختلاف کو. فمنهم بعض دی تفصیل لخوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نو بعض دی ناغدی چې ایمان راړه او بعض دی ناغدی چې کافر دی. دای تاکید دی منهم من آمن ومنهم من كفر. جواب ورته ښکاره شو چې نه مسلمان به هم ساتم کافر به هم ساتم، کافر به ساتم د مسلمان مقابله له، مسلمان به ساتم د کافر مقابله له. منهم من آمن ومنهم من كفر. دا دلته لنډوي، دلته لنډوي مخکې برازي لوی وجه برازي لاغي. ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو شاء ربك لجعلنا الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. دي اختلاف لم پیدا کړل تفصیل راغلی ښه. نو منهم من آمن بعد دین چې ایمان راړو ومنهم من كفر بعد هغه چې کافر شو. نو دا تفاوت ادنا بساتم په مابین د پیغمبرانو کې، په مابین د مؤمنانو کې. یو مؤمن به اعلای بل به ادنای،
یو مؤمن به ډیر عمل کوي بل بلګ عمل کوي یو به ډیر ښه کارونه کوي بل بلګ کار کوي مؤمنانو په منځ کې فرق دی او یو فرق دا دی دا ادنا دی اعلی فرق دا من آمن ومنهم من بعضې به ایمان راړي او بعضې به کافر کیږي نو ګورئ مسلمانانو ایمان راړه او کافر شو هغوی نه مني هغوی مسلمان تباه کوي او الله تعالی به کافر تباه کوي الله به کافر تباه کوي هغه چې اراده وشي او دا اراده ده هو الابتلاء دا ابتلاء اراده ده ولذلك وقع التفاوت د دې وجه نه واقع که تفاوت بین الناس په ما بین د خلکو کې بالکفر والاسلام په کفر او په اسلام سره تفاوت راوستو نو جواب راغی چې نه یو نه کوم انا کافر رکوم کافر به هم وي او مسلمان به هم وي مسلمان باندې ازمیخ دی چې وار کړي او د کافر خوښه کوي په کافر ازمیخ کوي چې وار کړي کم ظلم کوي مسلمانانو سره دا امتحان دی دا ابتلا دا به کوي نو دای ورته جواب راغی تلک الرسل دا جواب د سوال مقدرنه او جواب راغی او دا حکم په انفاق باندې چې مسلمان به د کافر مقابله کې ولاړي نو مسلمانه ته چې جهاد کې نو ځان تیار کا ولې سړی چې جنگ کوي نو ځان نه تیاري ځان تیار کا یا ایها الذین آمنوا دا ورته په انفاق باندې حکم کوي چې جهاد کې نفقه او که خرچ مال خرچ کا دا جهادي مالی دی یا ایها الذین آمنوا انفقوا نفقه کوي خرچ کوي ورکي مما رزقناکم دا غنه چې ما روزي کړی تاسو لره فی الجهاد په جهاد کې من قبل مخکې د دین ورکا وس ورکا ان یاتی یوم چې راشي غرض عظیم الشان د قیامت رد راشي لا بیع فی نبی بیع پاغي کې اغستل خرصول پاغي کې نشته ښه بیع کې التکی بیا نشته بیع شرع ولا خلة النبی دوستانه تعلق کا اخرت کې دوستانه تعلق نه چلیږي ښه دلته خو دوست نه پړن واخلي تکلیف واخلي التکی یو په خپل غم باندې ولا شفاعت النبی شفاعت للکافرین د پاره د کافرانو کافر له شفاعت نشته دی مسلمان له شفاعت کیږي شفاعت کبرا د رسول پاک دی بیا د علماو دی بیا د شهداو دی بیا د دوستانو دی بیا د ماشومانو دی دا شفاعت بکی ښه ځکه کافر له شفاعت نشته دی والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان دي نو کافران ظلم کوي کنه ګوره په مسلمانانو کم ظلمونه وکړل په کم ملکونو کې مسلمانان ته نه په خیر دي تاسو یو ملک خو داسي د مسلمان چې هغه نه په خیر ناسي هر یو کې ګوتی وي هر یو کې کافر لګیا دي کافران ظالمان دي ولې ظالمان دي اذ هم یشرکون بالله ذکر دی شریک جوړی دا الله سره الموصوف داسې الله چې موصوف دی بالصفات الكامله الاتیه په صفات کامله چې دا راځي بیانېږي درته آتیه دا در روان دي نو دا یو ځای کې تا مرګرو ذکر وکړو یا ایها الناس اعبدوا ربکم چې توحید قبول کړئ د رب اعبدوا وایي ښه بندګي توحید قبول کړئ د رب بیا یې ورته وایي که په دې پوه نه شوې نو الهکم اله واحد اله ستاسو اله لا الهکم اله واحد لا اله الا هو اله ستاسو اله واحد دی بل تعبیر یې وکړو ګوره خبره یو دا تعبیر یې ولې جدا کړو الهکم اله واحد هلته دا تعبیر وکړو دلته کې دریم تعبیر کوي دلته درې تعبیره دریم دا دی الله لا اله الا هو الله تعالی الله تعالی لا اله الا هو دا خبر دی الله مبتدا دا لا اله الا هو دا خبر دی الله دا سی الله چې موصوف دی په صفات کامله باندې الله هغه ذات دی الله چاته وایي الله علم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الكمال المنزه عن التغيير والنقصان والزوال لا اله الا هو مگر دا الله دی په دې صفاتو دغه یو الله موصوف دی دا یو دلیل لخوا فالله لا اله الا هو دا یو قسم مدعا تایید دا خبر الهکم اله واحد تایید یا ایها الناس اعبدوا ربکم خو خبره بدلی
چې تعبیر باندې پوه شي چې سړی په یو تعبیر پوه شي په بل تعبیر په بل تعبیر خو چې د مضغوطه خبره کوله شي یو دلیل دا دی لا اله الا هو نش الله غذات دی چې نشته معبود موجود لایق د عبادت بل څوک نه دی الا هو مگر دا الله دی الحي دا بل دلیل دی حي دی بذاته حیات ورکی لغیره لرا الله حي دائما حیات ورکی بل لرا القیوم قائم دی په تدبیر د مخلوق باندې القائم بتدبیر الخلائق دا دویم دلیل دی دولس دلائل وی دولس دلائل وی ورته اوس تاسو ګورئ لا تاخذه درم سلورم دلیل دا دی لا تاخذه سنه ننسی دی الله تعالی لره سنه ستوي جوټه موږ ورته جوټه وو د خوب دا خوب سړی لور شي دی داسې کی خوب لور داسې کی لا تاخذو سنه ننسی دی الله تعالی لره سنه جوټه کنایه د غفلت نه ده چې لږ غفلت په الله کې ناراضي لا تاخذو سنه ولا نوم ان خوب ولا نور دي نوم غټ غفلت لږ غفلت کې الله کې ناراضي او ډیر غفلت په الله نوم ډیر غفلت په الله کې ناراضي ولا نوم ان ولا ډیر غفلت راضي الله ذات لوی ذات دی له دی الله تعالی د پاره تصرف دی له تصرف ما فی السماوات وما فی الارض دی الله تعالی د پاره تصرف اختیار وای تصرف وای هغه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي سچې د الله دي سچې کوي الله یې کوي که ځمکه رواني که اسمانونه راغورځي که ګرمي راولي که یخني راولي که باران راولي که آفت راولي هر څه الله کوي له ما فی السماوات دی الله تعالی د پاره هغه چې په اسمانونو کې دي هغه چې په ځمکه کې دي علویات سفلیات برکته ټول ارث د الله دي من ذا الذي من ذا سوق دے دا شپږم دلیل ښا من ذا سوق دے دا الذي اغا يشفع شفاعتو کی شفارسو کی عنده پنیز الله تعالی سوق شته پنیز الله خبرو کی الا باذنه الا په معنا د غیرو صفتی سره لخوا غیر اذنه غیر د اذن د الله تعالی نه الا په معنا د غیرو ده غیر اذنه غیر د اذن د الله تعالی نه بيد اذن د الله نه څوک دم نشي واله خبره نشي کوله او دای وم دلیل له يعلم في جني الله تعالی ما بين ايديم هغه چې مخکې دی نه دي مخکې ستیر شوی دي هغه الله تعالی ته معلوم دي الله یې پیژني وما خلفهم هغه چې رستو دی نه دي رستو سره دي الله عالم دی مخکې حالات باندې الله عالم دی رستو سره روان دي الله عالم دی پیغمبر نشاندهی کړی دا پیغمبر ویلی دي داسې تکلیفونه برازي که قطع الليل المظلمه پشان د تور شپې کې پته نه لګي ادا فتنی به داسې را رواني لکه د تسپو مده چې وسلیږي ادا دانی یو بل پسې رواني کنه داسې به یو بل پسې رواني مشکات شریف حدیث دی یا یو فتنه ورپسې بل فتنه دا ټول فتنې دي ښا ولا يحيطون دا اتم دلیل لخوا ولا يحيطون بشيء احاطه نشي کول دا ټول مخلوقات ولا يحيطون احاطه نشي کول دا ټول مخلوقات بشيء پلوکوټ سره تنوین د پاره تقلیل له من علمه علم مصدر ده من معلومه د معلوم د الله تعالی نه ما احاطه نشي کول ولا يحيطون احاطه ده چار چاپیر شي بشيء احاطه نشي کوله بشيء قليل من علمه ده معلوم ده الله تعالی ده علم ده الله الا بما شاء مگر هغه چې رضا وشي ده الله یو انسان له یو علم ورکی نمره علم ولا ورکی پوهه کو دا خدي دا بد دي دا اسلام نه دا قران نه دا معنا دا کتابونه دي دا جائز دا ناجائز دا حلال دا حرام دا پاک دا پلیت دا علم ولا ورک د ضرورتو وشي اپل الله تعالی څخه نور د دنیا حالات د دنیا کې بس پیخيږي صبر راځي د دې علم الله ته دی په دنیا پس مکه بس پیخيږي صبر راځي کوم حال برازي کوم فت برازي کوم عذاب برازي که حال برازي عذاب حال دواړه الله ته پته ده دا اتدلیل وسعا
کرسی دا سکه ازمکه اسمان دا الله عظمت ته اشاره ده. وسع زایوی وسیع دی یعنی کلاو دی کرسی دا الله تعالی دور لوی دا کرسی دا الله تعالی نو معنی دا دا وسع وسیع دی نو مونږه معنی کو زایوی کرسی دا الله تعالی السماوات والارض دا اسمانونه ازمکه دا اسمانونه ازمکه حدیث شریف کې راځي دا و اسمانونه او ازمکه په مقابله د کرسی کې داسې دي دا ډال دي تاسو د توري هغه ډال شي د توري یو دوره ډالي کنه په دې کې 1 روپۍ چې اور دی دا هغې څه پته لګي داسې پته یې نه لګي ښه د دې ځمکې و اسمانونو او د و ځمکو پته نه لګي د کرسی په مقابله کې دا داسې دي ښه یو بل عالم دی چې هغې ته کرسي وایي یو خو دنیا ده ځمکه ده اسمانونه دي نه بل عالم دی کرسي وایي ورته او کرسي دومره وسیع ده دوره لویه ده چې زایوي کرسي ده الله تعالی دا و اسمانونه او ځمکې داسې پکې پرتي لکه مټ کې یو د مشکو دانه چې وغورځې مټ کې یو دانه د چڼې وغورځې مشک وغورځې یا د کاشو دانه وغورځې په مټ کې څه پته لګي داسې پته دومره لوی ذات دی الله تعالی او دا کرسي بیا په مقابله د عرش کې داسې ده لکه چې په مټ کې یو دانه وغورځې عرش یو بل عالم دی یو بل عالم دی عرش چې دا کرسي ټوله داسې ده لکه یو مټ کې یو د مشکو یا د شړشمو دانه وغورځې یا د کاشکاشو دانه وغورځې داسې پکې ښکاري ښه یو بل عالم دی روح المانی اخر ته لیکلي دي وایي عرش سره 1,00,000 قنادیل راځوند دي 1,00,000 قنادیل اخر کې وایي او دا دنیا یو قندیل دی هغه یو کم 1,00,000 الله په عالم نه چې هغه څه دي دا قندیلونه یې راځوند کړي دي الله تعالی وسع کرسي السماوات دا وسعت د علم د الله د قدرت طاقت تصرف د الله ته اشاره ده زایوي کرسي د الله اسمانونه ځمکې ولا يؤوده انستړي کوي دی الله تعالی لره حفظهما حفظ د اسمانونو د ځمکې د کرسۍ د عرش الله تعالی باندې څه بوج نه دی دا لسم شخه ولا يؤوده نستړي کوي دی الله تعالی لره حفظ د اسمان د ځمکې انو ثقل نه راولي ولا يؤوده ثقل نه راولي په الله حفظ د اسمانونو د ځمکې د کرسۍ وهو العلي الله تعالی علي دا یو لسم دلیل شو فالله لا اله الا هو باندې وهو العلي دا الله تعالی علي د شانا علي د الله شان العظيم سلطانا عظيم د طاقت د الله صفات د الله عظيم دي طاقت د الله عظيم دي صفات د الله عظيم دي وهو العلي العظيم علي د شانا عظیم دے سلطانن دومره اوچت عالی ذات دے الله تعالی چې تمام مخلوق را جمع کا دا نشي ویل چې الله جسم دے جوهر دے عرض دے مصور دے اس نشي ویل ټول پکې اریان دي تمام ذوی العقول اریان دي اولیاء تعبیر کوي اے برطرد خیال قیاس و گمان و وهم اے اوچت د خیال گمان د وهم نه ما هر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم مزه چې هر څه ما بند کړ ختم مې کړ عظمت د الله ته نه رسي څوک نشي رسېدی ښه دفتر تمام گشت به پایا رسید عمر زما عمر ختم شو 10 کاله و 50 کاله و 100 کاله ما هم چون در اولی وصفی تو ماندیم زدی په اول صفت کې لګیایم په اول صفت کې یو صفت نور صفتونه د الله تعالی خو دومره دي چې تاسو مو ندی ځای کې اولیاء بیا پوهیږي هغه د الله عظمت د انسان ټوله کې راولي رسول پاک یو عالم د بل نه تاسو کو وی قران کې به لوی آیات کم یو دی اوچت وی آیت الکرسی وی آفرین بالعلم غلام جان منم دی استا علم خا دا سید الآیات دی دا سید الآیات دی رسول پاک سید العرب دی قرآن سید الکتب دی سید الکتب قرآن دی رسول پاک سید الانبیاء دی او
آیت الکرسی سید الآیاتونه دي، سید الآیات دی. رسول پاک وایي چې موس پسې یو سړی یو ځل وایي د جنت نه به دی منع کي مګر مرګ. دومره لوی فایدې دي او فضیلت دومره دی طالبانو چې حد پکې نشته دی. وایي چې څومره یې وایي د دې کلمې 50 دي، که د 500 په تعداد وایي، که حروف 170 دي، که د 170 په تعداد وایي. دا کې حدیث تاسو معلوم دی ابو هريره چې په مال غنیمت مقرر کړو نه شیطان ورته وایي تا ته به هیڅ شی ضرر نه رسوي. خو زه درته یو شی ښیم، شیطان ورته وایي ابو هريره وي ما پرېږده وي تا ته به هیڅ ضرر نه رسوي. وي زه درته وایم چې آیت الکرسي وایه، آیت الکرسي ورته وایه. شیطان ورته وایي آیت الکرسي وایه، هیڅ شی به ستا هیڅ شی به څوک ضرر نه شي رسولی. نو ګوره چې څوک آیت الکرسي وایي که نه دی به بس نیغ جنت ته الله تعالی. دې کې توحید د الله دی، صفات د الله دي، عظمت د الله دی. نور پکې بیا د دې خپلې طریقې دي. وایي یې ډېرې وایي طریقو زده کول د دې خپل وختونه دي. اوس ورته وایي وهو العلي العظیم، دا الله تعالی عظیم علی دی او عظیم دی. کس نه دانند که منزل گه آیار کجا، این قدر هست که بانگی جرسی میں آئی. بس لا اکراه فی الدین، ہر کجی توحید ثابت شد اللہ تعالی توحید ثابت شد نو اکراه نشته پا دین کی. لا اکراه فی الدین، نشته ده اکراه پا دین کی، دا اکراه پا دین کی نشته. لام پار عادی ده مضاف ورته راوباسه. لا اکراه فی الدین نشته ده اکراه په دین کې، زور په دین کې نشته ده. په زور کلی نه کېږي، پښتو کې مطلب په زور کلی نه کېږي، نو اکراه په دین کې به څنګه راشي؟ لأنه دای دلیل دی قد تبین الرشد، په تیسر ظاهر شوی دی الرشد ایمان بهذه الآیات وامثالها. قد تبین بالدلائل، په تیسر ظاهر شوی دی په دلائل باندې الرشد ایمان من الغی، د کفرنا. غی کفر دی، غی کنده د جهنم ده او دا غی کفر دی، بل معنی کفر دی. ذکا کافران بغی آغا کنده تا. فمن یکفر آغا سو چه کافر شو بالطاغوت، پا بوتانو بانده چه بوت نمانم، بوتان اس نشی کولے بید اللہ نا سوک رب نشی والے. ویؤمن باللہ، ایمان راڑی پا اللہ بانے. فقد استمسک بالعروت الاسقا، پتی سرک منگولی اولا گولی بالعروت الاسقا، پا کڑای محکم سرا، پا کڑای قوی سرخا. اسقا منا چه ثابتی لا انفصام لها، نشته ده قطع کېدل شلیدل دی کړای لرا. ایمان دا کړای چې راشي بس. والله سمیع علیم، الله سمیع دی او علیم دی. نو زمونږ امام صاحب وایو چې په ګناه سړی نه کافر کېږي، ګناه در نوشه توبه وباسه. ځکه کړای د اسلام هغه ایمان خو ځان او ګناه ځان له شی دی. توبه وباسه، بس الله ته توبه وباسه. جرم در نوشو، گناه در نوشو، زر توبه وباسه الله ته. و لا اکراه فی الدین، وی اکراه نشته په دین کې. ابو حنیفه وی ولم یجبر احدا من خلقه على الكفر، په زور به یو سړی نه مسلمانه، ولا على الايمان، ان په ایمان باندې جبر باندې کېږي په یو سړی باندې په کفر، ان په ایمان باندې. فقه اکبره کې ویلي دي، فقه اکبره کې ویلي. و دی کا په لغرشتو یو کله دی پای کې هندوان دي، نو موږ مسلمانان دي ورشو شاوې په مړای دي کینې ایمان راړه، شابه ایمان راړه په سکون وای. هغه وی دا یې نه وی لا اله الا الله، دا مسلمان نه دی. دا ایمان نه. او تا دلته کې مسلمانونه سن تو شابه ایمان راړه، دا نه دی مسلمان. ځکه ایمان په اختیار منظور دی، نه اختیاري. یو مسلمان چاونی سو شابه کافر شا، مسلمان چاونی سو او وہی ہے او علم دے ادو ورته رام رام یو کو، نو دے کافر نه دے. وړي وقلبه مطمئن بالایمان، د زړه مطمئن دی په ایمان باندې. دا خو دې نه ځان خلاصو،
د دې نه ځان خلاصو سره نړۍ مطمئن دی په ایمان باندې ښه دغه شان د کافر له مطمئنی په کفر اتا ته کلمه وي نو دی مسلمان نه دی ځکه ایمان اختیاري اکراه فی الدین دا اهل جزیه سره خاص دی مراد د دې نه اکراه باطله ده باطل اکراه باندې کې چې جزیه ورکړي اته په ظلم کې یو کافر د استالان دی اوسي جزیه ورکړي ته ورته غږ مکو حفاظت به کې کور بول ورکې نو قریب بول ورکې هغه ذمہوار ځکه هغه جزیه قبول کړي ده کنه او بل یو اکراه حق ده یو اکراه باطله ده اکراه باطل ده د اهل جزیه سره دا باطل اکراه ده اکراه حق کما ده اکراه حق جهاد ده فإن الإكراه حق من الدين قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله یو اکراه حق ده چې جهاد کو د کافرانو سره اعلان ورکا دعوت ورکا ایمان اسلام و تیار شي اسلام ته ایمان راړي زمونږ رونه یا وای جهاد ته تیار شي اعلان ولا ورکا خبر ولا ورکا نو کی ایمان رانه نو جهاد ور سره کوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه د مسلمان دین به بند پاتې شي ويكون الدين كله لله اشي دین جاری د پاره د الله تعالی یو اکراه حق ده چې جهاد دی یو اکراه نه حق ده چې اهل جزیه قبول کړی اته بیا په زور باندې نیسي ها دا فرق د آیات ساتي ښه او په اقرار د باندې عصمی دی علیم د په اعتقاد د باندې ښه الله ولي الذين امنوا الله وی مؤمن الذي ایمان ورکوم دا علامه ده څه ده د دوستۍ د الله ده دا مؤمنان د الله دوستان دي دا مؤمنان ټول د الله دوستان دي خو دې د الله دوستی خوښوي نه الله وایي ته خو زما دوست یې ولې ما نه تښتې تا له ایمان درکړی دی قرآن یې درکړی دی د رسول پاک امت کې راوستی ونو زناورې کسې چې تښتې ته خو د الله تعالی دوست یې الله ولي الذین الله دوست داغه کسانو دی آمنو چې ایمان راوړی دی الله دوست مؤمنانو دی دوستی صدا دای دوستی ده یخرجهم اباسی دی لرا خارجی دی لرا یعنی اباسی دی لرا من الظلمات د ظلمات د کفر نه د شرک نه د ظلم نه الى النور نور د ایمان ظلمات جمع ک نور مفرد ک ذکا نور یو دی توحید یو دی ښا ایمان یو دی ایمان یو دی او هغه ظلمات ډیر دي هغه اسباب ډیر دي نو ظلمات ډیر هغه جمع کړي او باسی دی لره د ظلماتونه د ظلماتو د جهل نه د ظلماتو د ظلم نه د ظلماتو د حسد نه د ظلماتو د چې سوای ظلمات آی پر زیاتین الى النور نور د ایمان تا نور د ایمان ځکه ایمان نور دی قرآن نور دی رسول پاک ته الله نور وای دا یو دی په واقعیا کې او دې دوستۍ ته وګوره چې الله تعالی موږ ته وایي ته زما دوست نو موږ شرمېږو نه چې موږ د الله دوستي نه قبلو مسلمان له خو شرم پکار دی که نه ادې په کومه خوله ځان ته وایي چې د الله دوست والذین کفروا کسان چې کافران دي اولیاءهم دوستان دی الطاغوت شیطانان دي د کافرو دوستان څوک دي الطاغوت شیطانان بوتان دي طاغوت معنا شیطانم کی یا بوتم کی ښا د شیطان دوستی دادا یخرجونهم خارجی دی لرا من النور د نور نه د ایمان نه الى الظلمات تیروتا ګور شیطان د نور نه باتی تیرې تا کوي الله د تیرې نه رڼا تا کوي او شیطان د رڼا نه تیرې ته وباسي دا د شیطان دوستی ده سوره فرق ده پکې د مکه د اسمان فرق ده کنه دوره فرق ده او خلق د شیطان خبره مني د الله خبره نه مني شیطان یخرجونه مباسی دی لرا د نور نه نور ایمان قرآن رسول پاک الى الظلمات ظلمات د کفر تا د شرک تا د ظلم تا اولئک اصحاب النار دا صاحبان نور دي چې د کافر د شیطان دوستی کې نه زه ته د شیطان مرګره ښه
شیطان دو قسمه دی، انسی او جنی. ته چې د انسی او جنی مرګرتیا کې ده، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دی په دې دوزخ کې همیشه وي. نو د الله تعالی دا قدرت دی، عظمت دی، دا شان دی، دا جلال دی، دا جمال دی. جمال په مسلمان دی او جلال په کافر دی. دا ټول د دې آیات نه معلوم شو. او دې آیات کې کله ته وخت روم هغه ګنټو کې د دې صفات نه خلاصېږي. اوس ورته وایي د دې چې الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور يوم، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نو دې اخیری مثال وایي لفظ نشر غیر مرتب دی ته وایي يخرجونهم من النور إلى الظلمات. د دې مثال وایي څنګه د نور نه تیارې ته کوي. وګوره نمرود د رڼا نه تیارې ته نه کو. ابراهیم علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام ورته غورځولی، مناظره یې کړې وه، بوتان یې مات کړي وو، بوتخانه یې ماته کړې وه ټول. اخیري ورته وایي اخیري ورته وایي ته هغه سره چې ملاو شو انو هغه ته تپوس کوي. نو الله تعالی وایي وګوره چې نمرود د شیطان دوستو، نو هغه د رڼا نه وباسه تیارې ته. الم ترى ته نه ګورې الى الذين هكذا تا الم ترى ته نه ګورې اخراج الطاغوت نمرود لراخا خارجول الطاغوت نمرود الذي اغ نمرود حاج ابراهيم چې جګړه کوله ابراهيم عليه السلام سره فی ربي ربوبیت طرف کې، ربوبیت طرف کې جګړه کوله ور سره. ان آتاه الله سرد دین لئن سرد دینا چې ورکړو دی نمرود ته الله تعالی الملک بادشاهي د خدای درکړه. دا موجب د شکر د الله تعالی او باسه چې الله ته بادشاہ کړي، تعالی مشری درکړ، شکر وباسه. او په مشرای باندې خو مشری په ځای راړه کنه، یو انعام در سره الله وکنو شکر وباسه. په سلور بادشاہان تیر شي چې په ځمکه حکومت کړی دی. دو په مسلمانانو کې دي، سلیمان علیہ السلام سلطان سکندر، او دو په کافرو کې دي، نمرود او بخت نصر. سلطان سکندر او سلیمان دا په مسلمانانو، او نمرود او بخت نصر دی په دنیا حکومت کړی ښه. دی خو په یو خطه کې یو ایشیا باندې کوي، هغه په دنیا حکومت کړی دی. نو الله تعالی وایي ته نه ګورې الى الذي دا علم ترى حين سألوا فهو كي سؤالك من ربك الذي تدعون إليه حين أخرجه من السجن للإخراج. ده جيل نراوبا سصدول ليبوذي خا ده او ألتي صدول لبوذي أني تپوسيت نكو أنو الله غواقيا بياني اتنقوري أغا نمرود أغتا ألم ترى إلى النمرود الذي حاج ابراهيم چې جګړه کوي ابراهيم عليه السلام فی ربي ربوبیت رب کې ان سره د دینه چې ورکړ ته الله تعالی بادشاہي. اذ قال ابراهيم په وخت کې چې ابراهيم عليه السلام چې هغه ته سوال وکړ حين سأله من ربك الذي تدعونا إليه، تتمنى بلي الله تستعرب سوق ده. قالوا ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما غذات يحيي ويميت چې ژوندي کول کوي امړول کوي، هغه ژوندي کول کوي امړول کوي. نو نمرود دومره خرو هغه وی دا خو زما کار دی. نمرود وی قال وی نمرود انا احيي واميت، زه امړول کوم او ژوندي کول کوم. دوه تنه راوستل د جیل نه وی دا یو مړ کوي، ادي بل ته وی زه ګرځوي مزې کو، یې ګوره یو مې مړ کو یو مې ژوندي کو. ابراهيم عليه السلام پوښتنه دا خو خر نه مقام ابراهيم عليه السلام پوه شو چې دا نمرود د خر نه مقام هغه وی او حیات خلوی خبره ده. حیات سره لازم سره حرکت، یو شی ژوندې ده نو حرکت کوي کنه، نو چې مړ شي حرکت ختم شي. ژوند خلوی خبره ته حرکت ورکې اوسېدله. قالوا ابراهيم عليه السلام قالوا ابراهيم عليه السلام خط وای چې ژوند کول کوم ورون کو
قال ابراهيم عليه السلام انك لا تقدر على حركه شيء وهي علامه الحياه الحيه فضلا عن الاحياء. حياه خلوه خبر علامه. فان الله ياتي بالشمس، الله رات تلقي بشمس من المغرب، مغربنا الى المشرق، مشرقنا ياتي بها من المشرق الى المغرب، غايه محذوف ده. رات تلقي د مشرقنا مغربتا، هر رز ما رب د مشرقنا مغربتا نور بوذي. نتج ځان ته خدای وای، نمرود ته وای فاتي بها ترات لك پدې نور سره من المغرب الى المشرق. کې د قبلین نور خاطته بوذا کنه دا حیات خلوه خبره ده. حرکت ورکا ذاتی وی قبلی ته بوذا کنه چې ته خدای وای ځان ته چې دای ورته وی نو فبهت الذي كفر. فبهت من حیران شو، لکه خرچ خټه کې اون خلی. فبهت حیران شو، بات حیرانتیا ته وی حیران شو. هغه سوچ کا اوس جواب ورکم، اوس دغه جواب نو وی کی ابراهيم عليه السلام ک نمرود ویلو چې زته بوذا کنه. نور عليه السلام نور ته اشاره کړو چې داسې روان شوی بو، دا به یو معجزه و روان شوی بو. دغه پیغمبرو الله ورته دا ورکړی دا. نو حیران شو نمرود، ونخت ملامت شو، ونخت ملامت شو. هغه سوچ کافرو سره د دینه چې ثابت شي ورته ظلم چې زه په غلطه یم. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. دې ظالم په عناد سره عناد کو. دا مثال د دې دی چې د شیطان دوستان د نور نه وباسي تیارې تکیه. هغه آیات ورته راوباسي ښه. دا دوستی د شیطان سره د نور نه وباسي تیارې تکیه، د حق نه وباسي باطل تکیه. د شیطان دوستی دا ده چې حق ته باندې نه پریدي، د حق نه باندې وباسي باطل ته باندې رسي. دا دوستی ده. او د الله دوستی سره الله دې د تیارې نه وباسي رڼا ته. وګوره دې ته اوس او کلذي دا د الله دوست یو پیغمبر دی، دې ته عزیر ابن شرحیه یا غیر ددنه دي کې مختلف خبرې دي، نو ځکه غیر هو ورته وخه عزیر ابن شرحیه او غیره یا غیر ددنه بل د الله دوست دی. علم ترى اغه علم ترى بدلته کا په معنا اله بکی او په معنا د علم ترى او دا کا په معنا د اله کې او علم ترى الى الذي یا بعد کاف زائده وای زائد مو آیا کا په معنا اله کا علم ترى الى الذي علم ترى الى النبي الذي نبی به ورته علم ترى الى النبي الذي اغه نبی ته نګوري. عزیر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام مر على قريه تیر شپ کلی باندې على قريه په بیت المقدس. او دا بیت المقدس ایرانیانو ختم کړو، دړي دړي پروتو والو او روان کړو او علاقه کله. دا کوم بیت المقدس چې کوم ځای دی دا کله دا داسې ګټي لوټي پروتو. نو دې تیر شه دا عزیر علیہ السلام په دا کلی باندې وهي خاویه دارا پریوته والا عروشیا په چتونو باندې. خربها بخت نصر، بخت نصر خراب کړو ښا، بخت نصر خراب کړو. انو قال وی عزیر علیہ السلام، قال وی عزیر علیہ السلام بمعرفه كيفيه الاحياء چې دا څنګه به ژوند کوي. قال وی ان كيف ان په معنا د كيف يحيي الله هذه، كيف يحيي هذه الله بعد موتها. څنګه به ژوند کوي دا اهل دې کلی، هذه دا اهل دې کلی الله تعالی بعد موتها پس مرګ دې کلینا. دې خطول مړ دي دا به څنګه ژوند شي، دا خطول ختم دي. فاراد الله ارادوك الله تعالى ان يعلمه شو قيدة نور كيفية الاحياء، نور دي كيفية الجوان، نور ورتخي سداسي جوان دي كوم خا. فاماته الله ملك دي پیغمبر لرا الله تعالى وتركه ميتا او پریخود ميت. سورة 100 عام سلكالا، سلكالا دي پروتو ختمو ميتا مړو
ثم بعثه بیا ژوندې کړل لرا بیا ژوندې کړ سل کاله پس قال الله تعالی ویدته په واسطه د ملک کم لبستا تو څومره ایثار شوی دلته قال وی لبست يوما ایثار شوی یو ورځ او لبست يوما او بعد يوم یا بعض یا پورا ورځ نه ده یو یا چې ته مازدیګر پورې ځای ما درته ټوله ورځ تېره کړه ټوله ورځ نه مازدیګر لا پاتې دی یا سړي ته د ماسپښینه پورې ناست که نه هلکه ته رانغلې درته ټوله ورځ ناست وم ته خو نیمه ورځ ناست وې او بعد یوم یعنې نیمګړې ورځ ټوله نه نیمګړې ورځ د وی زه لږ ساعت مړم قال الله تعالی ورته وی نه اوس تا ته خو مې ته زما دوست یې بل لبست بلکې تی ایثار شوی مئة عام سل کاله ته مړ پروت وې ښه سل کاله تا تیر کړي دلته فإن ترددت که ته متردد شک کې متردد چې څنګه مې سل کاله تیر کړ نو فانظر الى طعامک وګوره هغه طعام خپل ته ليحصل لك العلم بالبعث حاصل بشي تا ته علم په بعث باندې وګوره دې طعام ته طعام ورسره انذر ورسره خوراک ته شی او شرابک او ابوت وګوره بتک ورسره وبوي هغه وبوي ورسره لم يتسنى ندي بدبو شوي اذ هما عاد الى حالهما ذکر غي ولا بیا معاد کړه هغه خپل حالت ته بیا راوستل اوس خر باندې دې سورو او تو نو هغه خر مړ شو چې خر مړ شو نو وانظر الى حمارك الى عظام حمارك عظام بکې دي عظام پرتوا سره هغه ځای پروتو وانظر زناور خوړل ورته خوړل وګوره اډوکو د خرته هغه داسې پروت دی نو چې دوی کتل یو خپه هغه ځای ده بل خپه هغه ځای ده بل ولې هغه ځای دی بل ولې هغه ځای دی سر هغه ځای دی کتلې ورته اډوکي پراتو وانظر الى عظام حمارك الذي صار عظاما حتى يحصل لك الدليل على الإعادة الكل چې دلیل راشي تا ته په اعاده د ټولو باندې حما ونظرك الى عظام حمارك اډوکو د خرتا دا وو عاطفه ده لابدين معطوفون علينا لتعتبر چې ته عبرت واخلي ولنجعلك او ګرځوم تعالی آیه للناس نشانه د پاره د خلکو علی البعث په بعث بعد الموت باندې بنی ادم او پیریان لا ټول لبته نشانه شي په بعث باندې وانظر اغور الى عظامك اډوکو د خرته وګورا عظام الموتى اډوکو د خرته قتل اډوکی په خپل ودرېدل داسې اډوکی نیک شو یو بل تراجوخ شو راجوخ شو یو ډانچه ته جوړه شو سرور سرون خطو دغه شانتی خانه دی ورته ګوري كيف ننشزها څنګه نحركها ونرفع بعضها على بعض څنګه حرکت ورکوم اپورته کوم بعض ته اډوکی خپي سري دا ټول د خر یو ډانچه ودرېده ثم نكسوها لحمه بیا غستو مغې ته غوښه بیا په سرمن راغله بیا په سرمن راغله خر جوړ شو आवाज وکړ اوه وشوي خرتیا اده ورته قتل عزير عليه السلام ورته قتل فلما تبين له هر کله چې ظاهر شو تبين مفعول محذوف دی هغه براوباته ان الله على كل شيء قدير چې الله په هر شي قادر دی نو قال وی دی عزير عليه السلام اعلم زما تصدیق دی ان الله على كل شيء قدير الله تعالی په هر شي باندې قادر دی الله په هر شي باندې قادر په دې قصه باندې یو سوال راځي هغه سوال دا دی چې دی عزير عليه السلام دا سوال چې کړی دی دا سوال د څه د وجې نه کړی دی ها دی خو پیغمبر عزير عليه السلام دا سوال د شک وجې نه کړی دی که د یقین د وجې نه کړی دی نو دا سوال د معرفت د وجې نه کړی دی یقین و دا یقین و شک نو دا د څه نه معلومیږي چې د معرفت د وجې نه کړی دی نو هغه د دې ځای نه معلومیږي د جواب به اوس را معلومیږي د کوم ځای نه دا قصه چې ولولې ښه
وإذ قال ابراهيم، دا ابراهيم عليه السلام کیسه چولولي هغه جواب بتن راودي په خپله ته پوه شي. واذكر في اخراج الله المؤمنين، یاد کا چې خارجي الله مؤمنان د ظلماتنا اغا نور تا. قصې د ابراهيم عليه السلام ته وګوره. اذ قال ابراهيم، یاد کا په وخت چې ابراهيم عليه السلام رب رب ارني او خیماتا کیف تحيي الموتى، تسرنګ ژوند کې مړول ما تداو خیا په ظاهر کې. قال وی ورته الله تعالی اولم تؤمن، ایت باور نه کې تصدیق نه کې. باور پښتو کې وي، تصدیق عربی کې وي. ته باور نه کې تصدیق نه کې. قال وی ورته ابراهيم عليه السلام بلا آمنت، او زما ایمان دی، زما تصدیق دی، زمانم. ولكن سألت، لیکن زه سوال کوم ليطمئن قلبي، چې برقرار شي زړه زما برؤيتي كما اطمئن بالوحي، لکه چې مطمئن دی په وحي باندې. په وحي مطمئن دی او چې زه ظاهر کې وینم. انو دا دې دپاره او بعضې لیکلي دي د ابراهيم عليه السلام یو دوستو، داغه قلبي نو، داغه نوم سو قلبي. وی زما خو تصدیق دی، زما خو تصدیق دی، ولكن سألت ليطمئن قلبي. دغه سړی چې دا قلبي چې مطمئن شي، دا یو دوست هغه ته بعضو ذاتې ګرځولې ده. نه، قلب ته د شاعر دوست اشاره نه ده، یا هغه هم پکې د وزیر الوا ده. خورئ برقرار شي لزما او مطمئن شي قلبي. قال وی ورته الله تعالی فخذ 4 من الطير، ونیسه سلور اجناس، 4 افراد، سرور اقسام، سلور مرغی، من الطير، من اجناس الطير، د اقسام د مرغونا سلور مرغی ونیسه. فسرهن الیک، نو زمک ځانته، فسرهن زمک ځانته خیو پیجنه. لئلا يلتبس عليك بعد الاحياء، چې ګډوډوالی رانشي په تا باندې پس د ژوندون. نو ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بیا وګرځو په هر غر باندې یو حصه، د هر غر باندې یو حصه. نو حصې نه څه مطلب پوه شوې؟ دا معنا ابوالکلام آزاد کړې ده چې یو مرغۍ په غار کېنو. دا ټیک نه ده، دا ټیک نه ده. ثم فسرهن الیک، زمک ځانته. ثم اذبحهن، بیا ذبحک وجزئهن، کیمای کا، ټوټې ټوټې کا، کیمای کا. نو چې سلور ټوټې کې ښه کیمای کې ټول ګډ وډو، ټولې ګډ وډو. بعضې وایي دا سرونه ځان څخه کېده، سرونه ځان څخه کېده، دا وټکو کیمای کا، کیمای کا، کیمای کا. انو بیا ته سلور پیړې جوړې کا د دې مرغونه سره د ویښتونه، د ریش وغیره وغیره هر څه سره. بعضې وایي سرونه یې ځان څخه کېده، موږ دا سرونه مو ورسره وټکو چې ښه پته یې ولګي، هر څه یې ورسره وټکو. نو چې ویې ټکولو نو هغې د ده په مخ کې د وټکول کیمه یې ترېنه جوړه کړه. کیمه مو لیدلې ده؟ دا خلکو د کلمونه کیمه کوي او کباب ترېنه کوي. کلمې ټکوي، کباب ترېنه کوي. سمه غوښه خدای نه ورکوي، مثالې پکې چې ګن بلا. نو بیا څه چلو کا؟ بیا غرونه دي، سلورو غرونو باندې کېده، یو هغه غر باندې، هغه غر باندې، هغه غر باندې، هغه غر باندې. ته راشه منځ ته، ته دې ځای ته راشه. نو چې راشي نو دا دې وکړي، ذبح یې کړه او کیمه یې کا، پیړې کا. ثم اجعل على كل جبل، بیا وګرځو په هر غر باندې منهن دینه جزءا یو پیړه، جزءا یو حصه، جزءا یو پیړه، یو حصه. هغه وګرځو او ته راشه دې منځ ته. نو چې دې منځ ته راغې یو یو یې کېښود هلته کې. قل لهن، ووایه دی ته تعالین باذن الله، تعالین باذن الله، راشئ ما ته په اذن د الله. نو چې دې منځ ته راغې دی ته یې اواز وکړو تعالین باذن الله، راشئ په اذن د الله تعالی. چې دا یې ووایي ورته یاتینک سعیا، راځي به تا ته په تیزۍ سره،
راضي به تا ته په تیزۍ سره نو چې دا یې وي بس جوړ د هرې مرغۍ راوچتې شوې غوښې راوچتې شوې ویښته ځان له سمیږي غوښه د خپل جز سره ځي هر یو سا مرغۍ غوښه خپل ځغه ته ځي او دا څو مرغۍ وي څلور وي طاووس کې زینت دی د مرغو سره اړو لګي نه او دیګ کې دا چرګ کې چرګو غراب کارغو د کارغاړو چا سره لګي نه او حمامه و کونتره ځان له طبیعت دی د کارغه ځان له رنګ دی او طبیعت دی او د چرګ ځان له طبیعت دی او رنګ دی او د طاووس ځان له رنګ دی او طبیعت دی طاووس د ټولو نه مخالف دی پوه شوې ډېره ښایسته مرغۍ ده ګډ شي خو یو چې خپو ته وګوري نو په ژړا شي خپې ډېرې بدرنګې دي دا څلور مرغۍ ونیسه نو صوفیه کرام دلته کې وایي چې د طاووس نه مراد زینت دی دا زینت د ځان نه ختم کړه دا زینتي ماده د ځان نه ختم کړه چې هر وخت داسې کې او داسې کې زینت اجور هر وخت ځان کې ګوتې وي دا ځان نه ختم کړه دی کارغه مردارو پسې ګرځي مردارو پسې مه ګرځه یو ډیران لدو بل ډیران لدو وای شو یو چرګې پسې دو بل چرګې پسې دو بد دا مکو دا خوی د ځان نه لرې کا د کارغه او بل د کارغه مردارو پسې ګرځي د مردارو دا خوی د ځان نه لرې کا چېرته مردار وشي که نه ته به وایي د کارغانو څخه موبایل دی داسې یو بل ته خبر ورکړي بس هلته تلي خانه میره کې به جمعي بیله کې جمعي خو چې مرداره وشي ټلیفون دی ورڅخه نه خرج کېږي نه کارټ دغه کېږي بس هلته راته وي راشي خبر ورکوي یو بل نو د کارغه دا خوی ځان کې وباس لرې که او کونتره ده د کونترې څه خویونه تیز دي دا کونتره ډېره تیزه دي دا سرعت د طبیعت نه لرې که چې هر یو سره بس مری سره نښتی دا تیزي د ځان نه لرې که هر یو له جواب ورځي هر یو له جګړه ورځي و نه صبر کوه پوه شوې دا سپیرې خبرې یا سخت جواب دا چاله نه ورځي خو بعضې سړي کې حیایي او بعضې سړی بې حیایي نه هغه مخامخ سړي ته وایي د حیا او د حیا پورې فرق دی دا نه چې چاله نه ورځي نو دا څلور واړه خویونه د ځان نه لرې که نو تا نه به ډېر لوی سړی جوړ شي دا عادتونه لرې که دا اخلاق لرې که تا نه به ځکه لوی سړی جوړېږي د اولیاو دا ټول میده کړي دي ختم کړي دي نو دی لوی مقام ته رسېدلي دي دومره لوی مقام ته رسېدلي دي چې څه غواړي د الله نه څه وایي الله ته هغه کوي بیا دا لوی مقام ته رسېدلي دي اوس که په دې اوصافو تا ځان موصوف کو ولی الله یې که نه ته نور څه غواړي دا څلورو کې دا دې کې ډېر لوی تصوف پروت دی ملګرو دې کې ډېر لوی تصوف دی مسلمان ته که څوک چې وایي چې زه دې ولي شم دا څلور واړه څیزونه به د ځان نه لرې کړي دا زینت ماده به د ځان نه لرې کړي دا د کارغه خوی به د ځان نه لرې کړي دا د چرګ دا عادت به د ځان نه لرې کړي د کونترې دا تیزي به د ځان نه لرې کړي بس ځان به په مړو حساب کړي نه به جګړه کې وایي د تا ته خلک ځان په مړو حساب کړه لګیا دي نو تا نه به لوی سړی جوړ شي او الله یادو ته وګوره چې الله تعالی من کان لله کان الله له نو دا دې کې ځکه دا څلور مرغۍ دلته کې راړي او دې مرغو کې حکمت صوفیه کرام وایي داو ودعوهن یاتینک سعیا نو راځي به تا ته نو راغلې نو ابراهیم علیه السلام اوس د هغه کیسې جواب ته راووته چې ابراهیم علیه السلام دا سوال کړی دی اطمینان قلب دپاره عزیر علیه السلام دا سوال کړی دی اطمینان قلب دپاره اطمینان قلب دپاره ته سوال کو که نه یا الله زما اړه مطمئن کی یا الله زما اړه کې اطمینان راولي نو پیغمبر خو الله ته ډیر نږدې
چې څومره الله ته ډیر نږدې کېږي نو هغه ډیر الله ته قربت پیدا کوي چې څومره نږدې کېږي نور قربت پیدا کوي الله تعالی دې زموږ اساسو په دې کتاب سره چې صرف ګورو ورته ناس ورته په دې خدای زموږ قربت پیدا کړي الله دې زموږ قربت د شرک خصلت اکثر کتاب خیالي کنه نو دې ډیرانو کې ډیر دوینه وي مردارو پسې او ناجایزو پسې وای شي چې چرګوینه نو دا وي ور پسې نو دا خو هم د ځان نه لري کا دا خو هم د ځان نه لري کا چې چرته ته دغه وینه بیا ور خلاصه اب وای ځان له میری جسم میری مرضی وای ته وای ګرځه وای مونږ درته سو دا نه چې ته ور پسې روان شې دي نه واعلم پوش ان الله عزيز حكيم الله عزيز دي لا يعجزه شيء نعجز كيد لري شيء او حكيم دي لا يحيا قبل القيامه نجوان دي كي بخواد قيامتنا ليكون الجاء الى الايمان بياخو ايمان فبعث بعد الموت نشو خيار سويني خو بيا كارشو نو الله تعالى وي هر کا چې ثابت کې انفاق د بدر اوس ورته وایو چې نفقه وکا خو چې نفقه کې ستا نفقه قبول ده مثل الذين ينفقون دا رکوع اوس بیانې چې نفقه کو د خدای په لار کې خو نفقه دې اسنه چې هلاک شي تباشي سړی فصل تباشي کنه خپایي کنه ها نو دا نفقه یو فصل له اخرت نو اسنه چې تبای کې پسوانی په من او اذا باندې من اذا دا بتنه لري کې مثل نفقة الذين مثال النفقي دا كثان ينفقون چې نفقه کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې پردې ساندنه خیراتی کې خپل کمثل حبه په مثال لغه دانې د القیت فی الارض یو دانه د غنم وغورځول شو پزما کې انبتت زرغون کې 7 سنابل ووږي 7 سنابل وږي انو انبتت ساقا ثم انشعبت 7 شعوب خرجت من كل شعبة سنبلة فصارت سنابل اگردی ووگی فی کل سنبلة پار وگی کی 100 حبة 100 حبة اصل دانی وی دانه دی یو کرلی و دا غنم و کلاو دی کرلی و نو غشپگو دا سزا یو خطا نو ووگی پکی جوڑ شو دا مثال وی سوک اته وگیو کی سوک لس وگیو کی سوک 15 وگیو کی او چا کی سلدانی پار وگی کی سلدانی خو چې کله عمل خراب شي نو بیا دانی کمیږي اما یو غنم کرلی وږي کی اته شل دانی وی ادا خلق مولا تماشی تل دي دینه د چار چاپیره د سترګې وړاندې شه غیر په نظر باندې ختم کړو بیا وینه یا وی غردولو وش اتشل دانی وی پاغي کی زه ځل دې ته تلم نه وګیل ته پراتو مې راځه نو موږ اپ نه ویدای راغه نه راوړي دي اماله چا تخم را لګلو خدا نه کار خلق دې خرد نظر کړو بیا کار خرابو نو دا خلق ورته نظر کوي خدای دې پوهه کی ادا نظر بعد کار خدای دې سترګې وړاندې کی خدای دې زر مړ کی خلق ته بیغم شي الکه ولې نظر دغه کې اعوذ بالله وایا ما شاء الله وایا سګي دې وړاندې شکو ما شاء الله وایا کنه یو شی ویني بیا څه نکیږي دا وایا دا نظر بازی پار کلو کې دا یخه زما تصوم خدای پاک دې پوهه کی بس والله واسع الله واسعت کې نو مثال دا نفقې د مؤمن دا څه دی چې 1 روپۍ دی ورکړه الله ته وسو جوړي 1 روپۍ دی ورکړه الله ته سل جوړي 1 روپۍ دی الله به دا نیت پورې خبره ده نیت پورې که نیت دی اخلاصي بس اخلاص دی خبره ده او دا اخلاص پورې خبره ده عام قانون د سلو دی د لسو دی من جاء بالحسن فله 10 امثالها سل جوړي وسو جوړي والله يضاعف والله دچن کې یا چاله رضا الله وسعت کې ان کې علیم دې الذين كثان ينفقون نفقه کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله پلار الله تعالی کې دې پلار الله تعالی کې jihad او فی سبیل الله کې طالبان
حاجان جهاد مجاهدین اول دي طالبان ورپسې دي حاجان ورپسې دي حاجی په لار کې بند شو طالب په علم کې بند شو هغه ناس ته نه دا ورکه او ستا په زکات او په خیرات باندې دې سبق وي او دې چل جو کړی دی چې دا دې نه وي خو الله تعالی و طالبان له اسباب برابرۍ او خلکو بادشاهانو ټټو په سوري وتړی دین دا الله دی دا دین څوک چلون کې دی الله نو که الله منی دا هر څه به الله چلی او تاسو به الله ذلیل کوي تاسو به الله رسوا کوي تاسو به الله غلامان ساتي او موږ به الله آزاد ساتي کوم خلک چې د دین باندې هغه چا پروا نه ساتي دا یاد ساتي الذين ينفقون اموالهم في سبيل ثم لا يتبعون بيان نتابع كما انفقوا هغه چې نفقه کوي من احسان په نه بار کوي چې احسان په جوکاوي ولا اذى ان ضرر یو دو شرطونه دي د نفقې لپاره من احسان په نه بار کوي چره خیال کې بنراوالي چې ما دې سړي دا ور کړی دي ولا اذى ان ضرر ورته سره شرط دی ولا خیراتی سوار کې بیا ورته بوساړه به تړو ته راشي ودا غتا بوساړې له ور کړې ده ته جوړي دا من عذاب پکینی ولا ور کې بیا دې کار لراشه دا کار به وکړو او یو روزګار کدان منن ولا اذى دا پدې کې راځي ضرر به ورته نه رسېخه او احسان به پینې چکاوي ولا اذى ان ضرر ابل باندې کې دا دوشو ریا باندې کې چې ریا دې قرار دي ریا شی باطل له لهم اجرهم دې د پاره ثواب دې دې چندي دې دا اجر بدلی دې عند ربهم پني درف ولا خوف عليهم خوف دې باندې په استقبال کې ولا هم يحزنون في الحال نبغم جني به غم خوشاله به قول معروف خبر ما وسي وجد راغ تانا سوال کوي کنه غواړي دا جزان اکثر ګرځي امتحان نه دا ورخه خدای تاسو مدافع کول شي قول معروف خبره نرمه خبره خسته قول معروف خسته خبر رد جميل للسائل رد جميلك وسائلته نو شي خسته خبرته اوس ور راسخه نشته نو بیا غوي نه سراکه ومغفرة نو دعا ورته وکا ومغفرة دعا ورته وکا خدای دې تعالی ثواب وکي او دا لغون تواله خدای دې تعالی ثواب وکي نو رسول پاک وایي چې په اسور راشي سائل مرټو شی ولا یو پیسه ولا ورکه یو روپیا پیسه یو شی دی یو روپیا ولا ورکه وای ها خپل خپکیګه ما خيرهم بيتر من صدقين يتبعوا هذا كتابي كيد هذا ضرر ضرر ستابي كي ولا لس روپے ورکه ہیں زوان کٹا پټي او سوال کې داسې چلې چرس پکې ته چې سرس کې که مرس کې پرې ورکه ولا ساده سره سکار دي ته خدای الله درزا د پاره ورکه هغه غټ دی او که مندرې دی که هغه نه جوړ دی ضرر بنرسه ورته ضرر دی یو بل معنا درته حکم ومغفرة مغفرت د غفر نه دی غفر وای پټوالی دا یو سړی راغی تا نه پریدي مغفرة پټ شته نه دا پټیدل بهتر دی من صدقتين دا صدقینا یتبعها اذى کتابی کوي ضرر اسنه چې د خلینه د سوزي یا سورته وای دا غړب خپشي پټ شوی کور نشته دی وای کور نشته دی پټ شته نه کنه دا پټیدل خدي ولې دا غړ ته چې ضرر نه رسي اسنه چې تورته سوای چې سړی خو تانه تنگ شو ور وختات اکم دا یې من څخه سدیو بس غوبلې جو نو دا غړ ته ضرر رسي الله وی خیر دا پټیدل خدي من صدقه دا غس یتبوا اذا کتابی کوي ضرر هغه ته زورونه مکی دې تا ته الله درولې ښا دې الله تا ته درولې تاوم الله بل ته درې مر خیال کوا والله غنی الله غنی دې تاسو نفقاتنا د نفقین منفقنا او د دې من عذاب کې مکو الله غنی دې لې ذات دې حلیم دې په تاخير د عذاب سره الله تعالی بتابانی وخرا ولي يا ايها الذين امنوا اسموا مؤمنان توي صدقه مباطل وي
ګور خپل موس خرابوي خپل صدقې خرابوي زمون خلک خدا موس خراب کی چې راوځي نو خبره به شروع کی بل پسې او اکثر به امام پسې شروع کی نو موزي باطل شو موزي ختم شو او خیرات ورکی نبی اور پسې خبرې کوي الله ويا ايها الذين امنوا لا تبطلوا مباطل وصدقاتكم اخبل خيراتنا بالمن والاذى فمن او فاضرار سره بیا وي كالذي پشان هغه منفق ریاکار دا یو ریاکار سره دی ينفق چې نفقه کوي ماله مال خپل ریا الناس د پاره د مفعول له دی د پاره د ریا د خلقو ریا د پاره نفقه کوي چې خلق راته وي چې سخی دی ولا يؤمنون بالله ایمان راړي فالله باندې واليوم الاخر اخرت فائدہ نه لري ما د اخرت کې خدای پردي او ساتي نه خلق تزان خيخه نوم د پاره ور کوي و یوم الدون د پاره نوم د پاره چې چا مال ورک فضل واليوم الاخر فمثله مثال د منفق ریاکار د دې منفق ریاکار مثال لاته کما مثل صفوان په مثال هغه کانی دی دا کانی دی غر ویخ کې ګاردان از مکلا کانی دی عليه تراب پاغي لګ لګ خاري عليه تراب خاري لا لګ خار ور سره ګډ وړي دا دې کوړي میړو کې داسي انو خړونه فاصابه نورت یغیت وابل غټ باران زمیدار پکې غنمو کوي زمیدار غنمو کوي چې خور راشي او غنم خار تخم واخلي غوله کته وسی اتش کانی پاتې شي دا د منفق ریاکار مثال له فاصابه وابل اورت یغیت غټ باران د پشکال فتركه سولدا پرید یغ کانو لرمید املس من البذر والتراب لا يقدرون نقادري دا مرائي دا زمیدار هغه په کې ټیکټر ګرځول دی یوي کوړي د دوه درې راځي نقادري على تحصيل شيء فحاصل ولدي او شی باندې مما کسبوا دا غنه چې کسب کړی الله تعالی هدایت نه کوم کافرانو ته فكذا من اشبه سوچ دې سره مشابهت کوي هغه ته هدایت نه کوي نو خپل صدقات مخربوي خپل صدقې مخربوي مو اي کریا دا تنه وساته ځان تنه بچکا بل مثال وایخه د ستان نفقه قریب ده لګ دی پاو دی خوې پولاو دی ومثل الذين مثال لا كثان ينفقون نفقه کوي اموالهم مالون خپل ابتغاء مرضات الله د پاره طلب رضا د الله تعالی وتثبيتا من انفسهم اپ خوشاله سره د نفسونو خپلونه وتثبيتا څه مطلب په خوشاله سره د نفسونو خپلونه یعنی یقینا من قلوبهم بالثواب یقیني چې مال الله په دې اجر راکړي دا سي پټ دی ورک دا سي تړل دی ورک چې تا یقیني چې دې به الله بدل راکړي کما مثل جنت په مثال غارث جنت کرون کې دا باغ دی یو سړي باغ وکړ بربوه پوچت ځای کې ربوه مکانا مرتفعا تويخه ربوه ستوي مکانا لکه مو مټه اوچته ده کنه نو مو مټه اوچته ده نو هغه مرکانا مرتفعا اوچته زمکه تويخه بربوه پوچت زمکه اصوابها اورث یغیت وابل غټ باران د پشکال فاتت اکلها راتلو کی باغ میوه ضعفین دوچن به یو کې څنګه خاص مکلا خباران په شو جبنه د چې په کې وبودريږي او غنموچ کی و ان لم يصبها كون رتيت وابل غټ باران فتول شبنم تو نره باران شبنم مطر صغير يكفي ذكز مك اصيله لا لك باران ولا كافي کیږي والله بما تعملون بصير الله پاک عمل کوي تاسو بصير بالرياء والاخلاص دي کې ریا ده کې اخلاص ده نورونو دا ریا دومره ناکاره ده مالی عبادت لهم ختمي ابدني عبادتهم ختمي د دې مسلمانانو له چل پکار ده چې قران وایي چې ځانو پیژني خیراتونه کوي غرض ریاي تباه خیر منزونه کوي غرض ریاي تباه حجونه کوي غرض ریاي تباه هندوستان خدای ناراضه نیت کا ریا او باسا سوچ فکر لري کړه دینا الا به کامیابیږي دا سیمه چې خالصي دلته خرا بالمثال د ریاکار وای دا خسرې دی د نیت صحیح دی عمل صحیح دی مال صحیح دی نیت عمل مال دا صحیح دی دا د مثال ښه اوچت باغ دی
خمیوي ورکی خزم کدا ډیر فصلو کی ادا بل ریاکار د سرکو دی ايود احدكم ادوس غني یو ساسنا ان تكون له جنه جسد لربا من نخيل قجرون وعناب دانګرون تجري چې بيږي من تحت لنا لان د ډکو د دین نهرون له د لرفيا په دې باغ کې من كل الثمرات دار قسم میوي هر قسم میوي باغ کې عرب په دې ډیر پويږي ښا موږ خلک نه پويږي دایز مکم لوی دي هغه یو ځای کې دلته انذر کړلې نو هغه سړک نه اپل به بل لین کړلې ادي غاړو ته کجوري کړلې نو په دې مینځ کې انګور کړلې نو دا غي یو موسم به میوي نه خانه سرته کجوري دی غرازي بیا ورپسې انځر دی نو غرازي نو بیا ورپسې دی په انګور دی نو غرازي نو نور نو کته د انګورو په مینځ کې هندواني کړلې نو هغه په خپل موسم راځي نو دا غي باغونه اروخ لکه وسیز مکی دی ډېر لوی ادوره باریز مکی چې دوره باریز مکی معنی دی په دنیا کې یقین وساته ځکه چې د دینه غټي غټي هندواني نو عجیب عجیب تباریان شیخ خدای پاک دې زمکه له کوم طاقت ور کړی دا طاقت ور کړی ښا الله دې زمکه له ازمن دی ولا په تماکو شین کنه غیس نه کوي تماکو پیدا کوي خري نه خوري الکه خټکی کوي هندواني کوي دیت دغه تشي انو دا اصوابو ورسید لرا من كل الثمرات هر قسم باغ کمیوي او سړی کرل دي واصوابو حال لا دي ورسید سړی ته کای بارو دوا بډاواله دی بډاشي ولو ذريه دلرا الوادي صغاء ضعاف ماشومان ضعاف واړه ماشوماني وبنشي اړوله وبخور نشي کوله فاصوابها اعصار ورسید ته بوقای اعصار هغه بړبوکای ريح تستدير في الارض كالعمود هغه داسې باد نه تاویږي دغه ګرم ورځو کې دا باد تاویږي عربو کې قسمه ګرمي هلته ګرمي نو هلته بسنګني نو دا باد بړبوکای پکې راشي یو کال دومره ګرم باد لګیدل او دا ډکی وچ کړیو پانی وچ کړی دی توتانو کله کله ګرم باد لګي نو پانی وچ کی د ګرمۍ د وجنه نو اصحابو الكبر او د بوډا دی وبنشي ورکول باغ ته انو فاصابها اعصار ارسي دی باغ ته بړبوقای موږ ورته بړبوقای وو او ګرم باد راشي لکه د ستنې داسې تاویږي دا په دې دشتو کې ډیره جوړیږي فيه نار پای کې اوروي ګرمي فاحترقت اسودي ناغد اسود انو دا د منفق ریاکار مثال له د منفق ریاکار هغه باغ ختم کو ارثي ولا ختم کو كذلك يبين الله دارنګ بیان الله تعالی تاسو آیاتونه په دین کې لعلکم تتفکرون د پاره تاسو فکر وکړي دریا نه ځان ساتي سمعت نسان ساتي بی ضایع مال مور کوي لعلکم تتفکرون تفکر ساعت خیر من عبادت سنت فکر آباشت کی بک شاید رہی راہ آباشت کی پیشارت شہی یا ایو الذین آمنوا اس ورته بل قانون ذکر کوي قاعده خبردار یا کسانو چې ایمان انفقوا نفقه کوي اوس وای داریا دین ځان اوساتي اوس وای الوبد نفقه قبلومو چې صفا سوچ مال دی ښا ستا غټلې الوبد قبلوم هغه څه یا ایو الذین آمنوا انفقوا نفقه من طیبات ما کسبتم د پاک واغنه چې تاسو کسب کړل بالتجارت او الصناعت تجارت نکړه دے یا صناعت کارخانه دي دا صناعت دي یا تجارت دي ومما اخرجنا لكم بعد دا غنه چې ما خارج کړی تاسو له من الحبوب دانی شو میوي شو معدنیات شو دانی اوربش دي غنم دي جوار دي كل ما خرج من الارض ففيه العشر من الارض تذكنا ولا تيمموا الخبيث او تاسو قسم کوي تیمم په لغت کې څه ته وایي قصد ته وایي ښه ولا تیمموا الخبیث تاسو قسم کوئ د خبیث ردی کوټه منه د دې مال نه چې خراب مال ورکې د الله په لار کې تنفقون چې تاسو نفقه کوي خراب مال بیکاره مال ورکې د الله په لار کې الله وایي
ولستم باخذین حال لاری نه تاسو اغستون کی په خپل خراب ناخلی او مال خراب راکې خپل خراب ناخلی الا ان تغمدوا فيه مگر چې تاسو تغمدوا فيه سمانا چې شمپوشیو کوي پاغي باندې لکه موږ پښتو کې واخلې وې ته سترګې په پټي کسړیا مگر که تاسو سترګې پټي کوي پاغي باندې راکا دنه خو نوې سلی خدا خو ته نه واخله کنه نو شي د بعض خبرو معنا ان تغمدوا چې شمپوشیو کوي پاغي سترګې په پټي کدنه دا والا نه در کوي دلا دا خو ته نه واخله کنه ان تغمدوا فيه چې شمپوشیو کوي سترګې په پټي کې یو واخلې تی واعلموا پوشي ان الله غني الله غني د ورستاو صدقاتنا نا در کړی دی وا به خلی درنا حمید محمود د خپل صفاتو کې محمود د خپل صفات او شیطان ورته مور کوي سړیا مور کوي فوزیل رحمت الله علیه به طالب نه زکات نه ورکوخه فوزیل رحمت الله علیه د لیکلی دی به طالب نه زکات نه ورکو ولې زما په زکات طالب علم وکي هغه په علم وکي ابل سړی په سکی او په ځال ګډه مړه کی ا دې په علم وکي دې چې موړي هغه علم به وکي او هغه موړي نو مزدوري به وکي هغه زکات چاله نه ورکو الشیطان یعدکم الفقر شیطان وی مور کو سره وعده کی تاسو د فقیرای وتبسخری دا بچی به سخری دا بتور کی ويامركم امر کی بالفحشاء قبیح باندې وبخل پر ریا په انفاق گناہ کی خرچ کا ریا کی ورکا وشي او نو دا پر ریا کی ورکا والله يعدكم الله وعده کی تاسو مغفرت منه د خپل جانب او فضل د فضل ذاتی والله واسع علیم الله وسعت کون کرے على من يشاء عليم بنياتكم عليم بنيات يؤتي الحكمه وركي حكمه علم د حکمت ورکی علم د انفاق دلته سیاق سباق انفاق د کنه نو ورکی علم د انفاق حکمت علم دی او دلته د انفاق علم دی الله هر چا له طاقت نو ورکی ښا دومره مال به یې خانه خدای پاک ول نفع طاقت نو ورکی او په دغه مال به بیا ستومانه او یوتی الحکمت ورکی الفهم في العلم المؤدي الى العمل حکمت نمرات فهم دے چې سړی بوزي عمل ته تیاری علم با عمل مطلب دا دی ورکی الله یوتی الحکمت ورکی علم با عمل من یشاء ومن یوت الحکمت شاته ورکش علم با عمل ابادی وی د دین مراد حکمت نمرات اسرار دی اسرار دایم خمانا کړی دا ورکی حکمت اسرار من هغه چاته یشاء ومن یوت الحکمت چاته چې ورکش اسرار فقد اوتی خیرا کثیرا ورکش ورته خیر کثیر اذ بها نظام امر الدارین وما يذكر الا اولو الالباب نسیت نال مگر صاحبان د عقل نسیت عقلی او نور خو نه پويږي چې چا کې عقل وي هغه د قران نه نسیت والی مسلمانان خدي کې سړی وي خو چې چا کې پوي اوس دا ورکوي الله وی ته ورکه عقل قدر کې نو سوچو کا چې خپل عبادت تبانه کې مالی او بدني خپل عبادت تبانه کې انو وما انفقتم اغجتاس نفقه کوي اولو الالباب سوق دي وما انفقتم اغج نفقه کوي من نفقه دي نفقين لرضاء او لرياء وصلى عالم چې رضا د خدای غواړي او کریا غواړي او نظرتم یا نظر کوي په طاعت د الله کې یا په معصیت کې د الله په نوم نظر کوي که د غیر الله په نوم نظر کوي مراد دین نظر پیمانه مصطلح مراد نه ده په دلیل د سیاق سره من نظر د نظرنا نظر کوي په نوم د الله یا د غیر الله استا غرض په کې څه دی فإن الله يعلم الله پیجن غیلرا چې ستا غرض ته چې توارکا دا نظر د الله په نوم کې که غیر الله په نوم کې دا نظر دی ښا دا ادا بډایګان دا نظر دمه چي یا ذکر الفاظ په کې دا چې راغلي دي فإن الله يعلم الله پیجن وما للظالمين نشته پر ظالمانو
په انفاق د ردی من انصار د مددگار نه ظالم له بیا مددگار ني چې تا انفاق د ردی مالو کو من اذا او من دې وکړه ما وعده چې وعده دې کړی دا اریا دې وکړه اوس وای ان تبدو الصدقات کتا سو ظاهر وای صدقه کار ورکه زکات دا ټیک دی فنعم ما هي نخلی دا نعم ما شيئا هي زکات کار ورکو ولي وای چې بل ته یاد شي چې او چې دنه یری چې دنه یاد شي وین تو خوا کتا سو پټوي مخافت الرياء یا چې څوک د فقر نه یا پټه د غل غدو د وجنه هم ټیک دی پټي ورکه وتوتو الفقراء او ورکه به فقراء او ته مصرف فقیران دي فقیران مصرف فقیران دي نو دا فقراء هغه دي فقراء مسکین او فقیر کې فرق دی فقیر هغه چې دغه درې سلور 15000 روپۍ ني انن تباش ورته غل 7000 روپۍ ني نو په زکات کې کله 7000 روپۍ ورڅخه بیا نه کیږي وتوتو هل چا څنګه د 7000 روپۍ دي فهو خير لكم دا به تر د تاسو لرا ويكفر عنكم لربك د تاسو من سيئاتكم د ګناہوں تاسو والله بما تعملون خبير الله پاج تاسو عمل کوئی خبردار دی ليس عليكم عليك نشته پتا تو باندې عليك پر رسول پاک باندې دا بیان د صدیق عليك هداهم هدايت دی ته هدايت نشي کوله ته اراءت طریقې کوخه ليس عليك هداهم نه پتا باندې هدايت دی ولكن الله يهدي لیکن الله هدايت کی ایصال الى المطلوب الله کیخه رسي مطلب تا من عاصو يشاء چې رضا وشي الله چاته خوخي ناغته وي ته دا کار وکړه دا عمل وکړه وما تنفقوا تاسو نفقه نکوي من خير د سمالنا خير معنا مال فلانفسكم ځان لیکي مال خو نه کې فلانفسكم خپل ځان لیکي وما تنفقون تاسو نفقه نکوي تاسو نفقه نکوي وما تنفقون تاسو نفقه نکوي الا نفقه كامله يا قليله او صغيره الا ابتغاء وجه الله الا تنفقون ابتغاء مگر د پاره د نفقي چې نفقه کوي پای معنی ابتغاء طلبوي رضا د الله چې الله را ناراضي شي د الله د رضا د پاره کې غرض نه پکې سمعت نه دی ریا نه ده من نه دی وما تنفقوا اجتاس نفقه من خير لسمالنا يوفى اليكم پورا بکی تاتا ثواب داغي په اضعاف مضاعفه سره الله بدل یو په لسدر کې یو په شل تب نه پويږي وانتم لا تظلمون اتاسو باندې بدیاته نشو کوله لا تنقصون اذا كان عطاؤكم للفقراء چې ورکول فقيران لرخه اوس پر دې مال خوري یا د بیت المال خوري د دې ټول به الله تپوس کوي للفقراء اوس در کوم لدا انعامات من اذاریا او سوچ مال او مصرف دا اوس مصرف بیان سلوري بیان ک دا پینځمه مصرف دی مسأله به اجر اضعاف كثيره در کوم چې از مصرف ته ورتي مصرف سوق دی للفقراء الذين د پاره د فقراء او هغه وحسروا چې بن شوی دي په سبيل الله فلارد الله تعالی کې چې مجاهدین دي مجاهدین دي ښا مجاهد بند په لاسنګر کې ناشته غرونو کې ناشته هغه اول نمبر دویم نمبر طالب دی دویم نمبر طالب دی ښا لکه دیم دین بند کړی دی کنه دی خو کار نه کوي نه هغه خو ځوان دی مزدوري کول شي ارث کول شي خو الته سبق وای نو دویم نمبر طالب دی دریم نمبر حاجی دی حاجی په لار دی نو سفر کې بند شو یزونه نه دی بس یا سوره پیسې می نخلاص شو نو د باندې زکات کی ورکو ولا هغه په کراغ یا ټول راځو للفقراء الذين احسروا قران خدا ویلی دي خلق اوس پر یا ور کوي او نامونه مشله ور کوي یقین ساته زمونږ د عبادت ټول لیکنه خدای خبر چې کله کله سوچ کوم چې دا خلق په اخرت کې سخی تبادل احسروا في سبيل لا يستطيعون طاقت لري ضربن دتلو ضربن من الذهاب دتلو دتلل نشي
کتلی شي هغه څخه سدي فی الارض پزما کې يحسبهم الجاهل ګمان کوي په دمانه نا واقف سره جاهل ددن نا واقف دي کنه اغنیا ادا غنیانو دا غنیان دی وی ولي غنیان دي من التعفف د وجه د بندیدو د سوال نه کوي چانه وشي پاتې سوال ګرځي سوال کوي سوالی سره بچی مور نه کی خدای پاکه دا نه مړی دی مړی نه دا عادت دی ګرځي په دې کوڅو باندې تګي کوي من التعفف د وجه بندیدو د سوال نه تعرفوا في جنيدي درب سيماهم فعلامون دي سرى من رصاصة الحال دغه حال بداسو لا يسألون الناس إلحافا السؤال خلقنا إلحافا فزور سرى إلحاف بدي باني وإن سألوا قليلا كلك سؤال كيخو إلحاف نكيخا وما تنفقوا أغجتات النفق كوي من خير دسمالنا فإن الله بي عليم فتيسر الله باغي عالم دي لگي وركي كدير وركي الله عالم دي باغيبان يجازيكم به جزاء بدر كي باغيبان دي يجازيكم بقدر استحقاق چې ته څومره مستحقي الله تعالی باغي ورکي دا به الله ورکي نو ګوره فقیرانو لبه ورکي اوس وخت شته دي چې ساري قبلي مازیګری نه قبلي مازیګری قبلي د شپې نه قبلي دا الله دلبار هر وخت کلاو د کلاو هر وخت قبليږي دا نشته ده پکې د دنیا کې دی یو سړی دلبار یا بندي او دا الله دلبار خو نه بنديږي کنه ها د سړی دروازه بنديږي دا الله دروازه دلبارونه کلاو دي کلاو إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الذين دا تحريص على حرص الانفاق حاصل الذي ركود هذا چې مال ورکا د الله د رضا د پاره عوض په ماخله اجر عظیم بدر کوي اجر عظیم بدر کوي چې بالکل نه ایجنې نه پیجنې ها واخله نو الله به اجر عظیم در کوي او کتی پر یا ورکی یا په دی ورکی چې وار کوي 0 روپے ورکوم چې مال واپس راولي نو وقت نشته هر وخت ورکوي الذين كان ينفقون اموالهم چې نفقه کوي مالونه خپل بالليل د شپې والنهار د رضي د شپې ورکو د رضي ورکو سرن په پټه وعلانيه خکارا فلهم اجرهم دې لپاره ثواب دې عند ربهم پنځ رب ولا خوف عليهم نبي خوف په ایمان په استقبال کې ولا هم يحزنون نبي غمجن في الحال نو دا مال دې ته وي الله بدلا ورکي ښا الله تعالی بدلی ورکي او انفاق دې ته وي چې خپل مال ورکي دا الله په نوم باندې بي د ستمي زمين دا الله رضا ده پاره ربا ستوي ربا دې ته وي چې ستا 0 روپے په 0 پرتی دي او 100 روپے په سیوا اخلي 0 په 100 اخلي سیوا ربا دې ته وي ښا ربا دې ته وي الذين داوس داغي مقابله ده انفاق ستوي خپل مال باور کې د الله رضا کې بلا عوض به پناخلي او ربا ستوي چې د بل نه مال اخلي عوض نه دی ورکړي او مال ته نه اخلي ستا 0 روپے په 0 پرتی لاک ته په لاک کو پرتی دي او 15000 روپے اخلي د میاشتې دې ته سود وي ښا دې ته ربا وي سود ربا دې ته وي الذين كسان ياكلون الربا يخري مالون الربا وفضل مال خال عن العوض عوض خو نو ورکي ستا لاک په لاکو دي عوض خو نو ورکي لا يقومون نبودري من قبورهم قبرنا الا مگر ودريږي بكما يقوم الذي لك جدريږي المسروع الذي بيوشا دا سړی بيوشا شوی نه دا څه ټوپونه وایي تاویږي ادخلين به یو قسم لګړه خيږي لکه دا د خختو بټاین هغه ټول لګي نه خيږي د دخلين به داسې لګي خيږي دی به خلک په دې په دا سود خور دی دا سود خوري دخلين به داسې تور لګي وزي نو اریو به پیژني قیامت چې به تور لخي دا ټول لګي به تور لکه بعضی مسلمانان ځان بچ کوي نور خټول د خدای فضل له وو چې چاول سنومي خېده چاول سنومي خېده
الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم نبومزيږي د قبرونو الا ادريږي مگر كما يقوم الذي لکه چې ادريږي غلي ونه هغه يتخبط الشيطان چې دیوانه کړی د پیریانو غټمارو باندې غټه راشي هغه د خلو زګ راوځي او سترګې توي او په بد حالي داسې من المسجد جنوننا مس جنون ته وایي يتخبط دیوانه کړی د شیطان من المسجد جنوننا لیونتوبې پې راوستي پیریان پکې تلي هغه یې اړی راړی سترګې او بد حالې اوچتۍ یې کته کوي ذلك دا عذاب بانهم په سعودي سره قالو وی بدی ګټه مطلب د مبالغه بیعه په مثل د ربا دا بیعه کې اغستل خرصول کې فائدہ راولي کنه دا په مثل د ربا نو بیعه به مشبہ کړه ربا به مشبہ به کړه بیعه به مشبہ کړه ربا به مشبہ به کړه په دې بیعه باندې مشبہ کړه نو بیعه جایز ده کنه یو شی واخله راړه د بل کلی نه د کلی کې واخله په 10 روپۍ په بل باندې خرڅ کا په 11 روپۍ په 12 روپۍ خرڅ کا ګټه پکې وکا په 11 واخله او په 12 خرڅ کا بیع دي ته وایي غنم واخله جوار واخله څاروي واخله یو خدا سي څاروي دی چې واخلي په شپږ زره ابي بل لور کی په 15,000 دا خه تجارت ده وای شي واخلي په شپږ زره ابل په 15,000 ور کی دې داسې د بل کور خلاصي نو اخر نتیجه بیا سره شي بیا دې دیواله شي چې دیواله شي نو بیا تختی یاد کلینا او یاد خلقونه پټیږي ذالک دا عذاب بانهم بسوي قالوا بي بدي انما البيع وزي بيع مثل الربا ومثل الربا دا نو ربا فائدہ ور کوي او دا بیع په مثل الربا دا ګوره نو بیع به مشبہ کړه ربا به مشبہ به کړه الله وی وقياسهم باطل قياس باطل غلط دی وحل الله البيع حلال الله بيع اخلا خرصو ګټکو پشل اخلا په 22 خرصو په 23 خرصو دا خو تجارت نه کوي وحرم الربا حرام کړی دا ربا سود دی ربا حرام کړی دا سود دا دی چې تا په صوبانی تا 10 لک روپۍ ورکړي دي دا 10 لک روپۍ واخله هغه د 10 لک په 15,000 روپۍ میاشت را لېږي ها 10 لک په 15,000 روپۍ میاشت را لېږي دا 15,000 روپۍ دا بالکل سود دی دا سود دی پای کې راځي یو مضاربت دی مضاربت شروط دادی چې ګټه تاوان شریک دی په لاک روپۍ 2 لک شل لک باندې شی واخله وای شریک وي نو د مضاربت په نوم باندې یو شی راوته اخیر کې لیکلو کپنی نه دی مواره اما په دې یا سوچ کو چې الله وی وحل الله البيع وحرم الربا او دا مالونه ربا به هلاکوم زه ختموم نو زما به کله سوچ راغی چې یاره دا ټول سود کوي او دی خو هلاک نه دي نو الله تعالی پیغه مضاربت والا ډبل شادي راوستل ډبل شادي مضاربت والا راوستل نو داسې اریان کړ چې توبه اما به وی مکوي خلکا دا ربا دا سود دی ادنی منه نو چا د شرم نه حل نه وي اسوک واینا اچا بسوي اما ته یو وي پتا دغه دلیل څه دی مې دلیل دا دی کنه سود دی کنه سرکویا دلیل نه پیژنې مې كل قرض جرى نفعا فهو ربا اصولنا نه خبر كل قرض جرى نفعا فهو ربا هر قرض چې راکاږي نفع هغه ربا ده امام صاحب د قرضدار په دیوال په سوري نو درېدل اتمه په خپل پیسو باندې ولا چای راشي او دومره ولا پیسې راشي روپۍ راشي بیا شماري خوشاله وشي هغه څومره لوی اعتبار ورکو
د ملک نه زمونږ د کروڑ یو کروڑ د دې نه وړلې شاه منصور نه وړلې دي کول ثوابین دنیا یې خرکا کړی په ایربونو کړی دي ادا خیرات نه ورکو و ظالم وجونه چې خپل نه خوړلا موږ لا نه راړل نه خود بدر نه دینو خپل نخري پالوا دي نخري اپټا ساتلا ایو لږ پیسې راړي خوان دی ورکو ما آشنا دي نو کالیم ورپسې خرڅ کړو نو هغه کالیم ته نه لاړل مې دا وایي دا سهال الله امونږ بیا غما دلته زما دوستانو دي ثوابای را لویجیبنګ کثیو سلوخ لک روپای ما خدای ته وګورې مې ورکوي اخلي درنه وړي درنه اسی چکر ولګوي اوس راته دعا کوي وي تا خدای وبخه اسلامي منلې اګن دا عمرانه تلوي هغه نور څه کې دا خو سلوخ لک دات خلکو په ګل ټول غر کړل هغه لاړو تختیدا بل ملک تاسو په کې کې دي دا لا دا د خدای پاک دې ته دی خبره نه مني د موږ خو دې ته فائدې خبره کو کدا ورته موږ ویل چې موږ له راکې موږ خدا نه دی ویلي وقياس باطل وحل الله البيع وحرم الربا یو روپے چې سود کوي لکه مور سره او یاد له زنا کول دي ګناي دوم غرض غستی وشي کساب له پیسې ورکی یو لاک 2 لاک نه په سود کې دی غوخه وي بل له ورکړي نه نو بل شي وړي دا سود کې ده لا يا ساتي كل قرض جر نفعا فهو ربا اغرب هذا فمن جاءه موعظة اغسو شراغه ده توعظ من ربي فانتهى من شف له ما سلف ندل هغه چې د سکړی دي مخکې سکړی دي ته توبه وباسه حکم ورتراي ما دي توبه بس وامره الى الله اوس مخکې لستک علی سود کړی دی وامره الى الله امر د سپور دی الله تعالی ته پر ورځ د قیامت فی الاخذ والعفو ومن عاد غسوچ معاش تحلیل د ربا بعد النص آیات راغې د سود کوي آیات راغې قران ورته وی د سود کوي فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون دا صاحبان نور دي دی پور کې همیشه وي کفرهم بالنص دته آیات باندې کافر ځان یې په آیات کافر کو يمحق الله الربا محوكي الله مالون الربا د سود مالونه برکت بوزي محوكي مرضونه پیراولي ويربي الصدقات او زياتي مال د صدقو د زکات يزيد مال الذي يقع فيه صدقه الواجبه والتطوع چاہیے کہ صدقه واجبہ یا فرضیه نفلی او د خیراتونه کې الله سیوا کوي چر د زکات او د خیرات مال نه قبليږي والله لا يحب كل كفار الله دوست نه غني حلال غني ربا اسیمین گناهګاری به اکل الربا په خورونو د ربا اوس ورته وای ان الذين عكسان امنوا چې ایمان راوړل په تحریم د ربا چې ربا حرام ده توبه وباسله وعملوا الصالحات عمل کوي صالحه واقاموا الصلاه قائم کوي مز داسې مز تنها عن الفحشاء والمنکر واتوا الزکات اور کوي زکات لهم اجرهم دی د پاره اجر دی عند ربهم پني د رب دی ولا خوف عليهم نبي خوف دی باندې ولا هم يحزنون نبي غمجن يا ايها الذين امنوا اسوه ذکر کوي خبردار یا کسانو چې ایمان راوړل اتقوا الله الله تعالی نه ربا پری دی وزرو پری دی اترکو ترک پری دی ما بقي من الربا هغه چې باقي د ربانا على الغرماء فقرضدارانو باندې پری دی وای بس مال مراکو ان کنتم مؤمنین کی تاسو مؤمنان یې انو دی پوری ویلو کوم مخکشته انو ان کنتم فإن لم تفعلوا كتاسو نکدا کا ربا پری نه خدا فاذنوا خبردار شي بحرب من الله په جنگ سره د الله وګور سودخور د الله جنگ ته تیار رخه خبردار شي بحرب من الله په جنگ سره د الله تعالی او رسول د رسول الله تعالی وین تبتم کتاسو توبه وباسلا د سودنا وشي ولکم رؤوس اموالکم تاسو لا سارونه د مالونو تاسو دي تا چې څومره ورکړي هغه به واپس درکې فلکم تاسو لا رؤوس اصول چې څومره ورکړي دي اموالکم د مالونو تاسو ولا تظلمون بطلب الزياده تاسو به ظلم نکوي په طلب د زیادت سره چې لږ زیات خوراک کنه ولا تظلمون تاسو باندې به ظلم نکو
نکیږي په نقص او د متول سره چې نقصان در کې د راس المال کې اټال مټول د لدر کې ښه دا ټال مټول او دا بنه کوي وین کان ذو عسرة کچریوی صاحب د تنګي سره تنګ دل یو ورڅخه نشته دی وین کان ذو عسرة کچریوی صاحب دا قرضدار صاحب د تنګي وینا نشته دی ورته فنذرة انتظار دی ورته الی میسرة د غنا پوری انتظار وکي ورته وان تصدقوا کتاسو خیرات کوي یره پرې دې جذب برؤوس اموالکم او بعضها یره نیم مال متا تبو بخو انیم مال پرې خود خیر لكم دا بهتر دی وان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون کې تاسو پوهیدون کی ان کنتم تعلمون تاسو پوهیدون کی اوس دا اخیری آیات د قران طالبانو اخیری آیات د قران کم یو دی هل تخو من الجنة والناس راذكنا او بعض وي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي اغينا پس اتيار زي رسول پاک جوان دیو دا غینا او دا اخیری آیات تخا واتقوا يوما بشد عذاب دا غرضنا ترجعون فيه تاسو براجي شي پدې رات کې الله تعالی تا الله تبذي خانك خکه ک بد کې ک سود کې ک دا الله پنوم کې لیای چې سکه خپل عمل بدر سره ک کوي ک کوټي ثم توفى كل نفس بیا پورا کړی شي هر یو نفس ته جزاء ما كسبت جزاء هغه چې کسب کړی من خیر و شر وهم لا يظلمون ای باندې وضعیت نشي کوله نو تو ظلم مکو پتا بن کیږي الظلم ظلمات يوم القيامه ظلم تیاری دی پر د قیامت دا اخیری آیات د قران دا دی واتقوا يوما ويريد د عذاب دا غرضنا قیامت را روانه ده د قیامت تیارې پکار دی الدنيا مزرعه الاخره دنیا زائد کاروندی د اخرت ته اخرت لپاره کې څوکا دنیا خو ختمه ده اوس په کې صفات دي خدای دې زمونږه فکر او هوش او ټول ارث برابر کی چې د اخرت ژوند لپاره تیارې وکړو دنیا کې دی الله حال راکی او اخرت کې دی الله مونږه تاسو د عذابونو تکلیفونو نه بچو ساتي زموږ خیر دی الله نصیب کی دا اخیری آیات ده حدیث ایمانی ادریدو او د سربانا د سودنا د حرامونه دي خدای مونږه بچ کی هر مسلمان دی الله او توبې توفیق دی ورکی خلق لا او دا دنیا یو سوره ده ختمه ده دعا وکي الله تعالی دې مونږه تاسو له خیر راکړي الحمدلله والصلاه علی رسول محمد الله تعالی دې دا قران زموږ شفاعت کوونکی وګرځي چې څوک ناسي ګوري الله دې شفاعت کوونکی وګرځي خدای پاک دې د قران برکات ورکی د سود الله مونږ هر مسلمان بچ کی الله دې مونږه تاسو له توفیق راکړي الله دې رضا شي دې ملک ته دې الله خیر کی دې قوم ته دې الله کی ملت اسلامی ته دې الله خیر کی د حرمین او شریفین عظمت دې الله پزای کی او الله دې د مسافرانو برکت نصیب کی الله دې بیمارونه او ساتي مشکلاتونه او ساتي ډیر برکت ول ورکی ډیر دولت ول ورکی الله تعالی دې د سودنا او د حرامونه بچ کی الله دې ټول مسافرانو په حال رحم وکي څوک چې دې سبق دې تناسي ګوري خدای پاک دې دې له برکت عمر کی برکت الواد کی برکت دې له تمام حوائج برابر کی الله دې ملک قوم ته خیر کی افتونه دې الله لر کی دا اسماني افتونه ارضی جنسي ټول دې الله لر کی خدای پاک دې ملک ته قوم ته خیر کی نوجوانان دې الله په دین باندې آباد ساتي زموږ اساس مشران دې الله ټول وبخي الله تعالی دې ټول ملت اسلامی ته خیر کی الله دې زموږ اساس او اخر خاتمه په ایمان کی خويند میند له دې الله ډیر برکت ورکی الله دې خوشاله ساتي س بیماری الله دې لری کی الله تعالی دې ټول دشمنی په دوستۍ بدل کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم